محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا وابتغوا من فضل الله فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. الآية. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس من ينفع الناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ټول محترمو حضارو د اسلامي امارت د اداراتو مربوطو مسؤلینو، ملي تاجرانو او دلته راغلو میلمنو او بالخصوص د اتصال ګروپ محترم مسؤلینو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. وروسته تر سلام ویلو به په ګډه درود شریف ووایو چې دا مجلس نور هم منور شي. اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. محترم ورونو، نن په دې مجلس کې چې مرتضی سره یو ځای شوي یو، هغه د یو هدف لپاره، هغه دا چې دلته د داخلي تولیداتو یو ملي نندارتون جوړ شوی دی او نن ورځ د افتتاح مراسم دي. دا تر ټولو مهمه خبره ده چې افغانستان لله الحمد والمنه په ورځ باندې مخ پر ترقی باندې روان دي او کارونه نور هم د سمېدو خواته دي. دغسې نندارتونونه چې د افغانستان خپل داخلي تولیدات په خپلو فابریکاتو کې جوړ شوي شان نندارې ته یږدي او دلته خلک راځي ګوري او اخلي د ځانو د خپل ځان او د کورنیو او د دفاترو د ضرورتو لپاره دی وړي او د ځان سره او دغه خپل داخلي تولیدات استعمالوي. نو د یوې خوا څخه خو دا ده چې د خپل صنعت او خپل د فابریکو خاوندانو حمایه به شوي، خپل تولیدات به مو استعمال کړي، د بلې خوا څخه به زموږ خپل اقتصاد په پښو باندې درېدلی. نو دا د الله تعالی د احسان او د یو غټ مرحمت دی پر موږ تاسې باندې چې لله الحمد موږ قدم په قدم باندې د نورو دولتو یا د نورو ملکو د تولیداتو څخه یا د هغه د وارداتو څخه موږ خودکفا کېږو، طرف ته خپل ملي تولیداتو خواته ځو. نو لله الحمد د اسلامي امارت د راتګ سره د داخلي تولیداتو ډېره وده کړې ده او تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ ټول مشران بار د حضرت امیر المؤمنین حفظه الله څخه نیولې، بیا تر زموږ اقتصادي معاونت او زموږ رئیس وزرا او نور ټول وزیر صاحبان او زموږ ټول حکومت د خپل داخلي تولیداتو، د خپلو صنایعو او د خپلو فابریکو د دې تر شا ولاړ دي او هر وخت حمایه کړې ده. تاسې وخت په وخت باندې وینئ چې کله د مالیو په کمولو کې، کله د مالیو په معافولو کې او کله په د برق په رسولو کې او نور ټول سهولتونه چې د اسلامي امارت په توان کې دي، په دې باندې په بشپړ ډول باندې قدم ایښی دی او کوشش کړی دی چې څنګه دغه زموږ خپل داخلي صنعت ته رشد ورکول شي او څنګه مترقي شي او څنګه تقویه شي. تاسې ټول د دې شاهدان یاست. نو دومره خبره چې ډېره مهمه ده غواړم چې ستاسې په حضور کې عرض کړم، هغه دا چې لله الحمد په افغانستان کې تاسې ټول وینئ چې دلته یو سرتاسري امن دی او په مکمل ډول باندې یو اخوت، یو برادرانه ډول باندې زندگی سره تیریږي. دلته که هر قوم دی، که د هر قبیلې خلک دی، که د هر وطن دی، که د هر ولایت دی، داسې ژوند سره کوي لکه خپل سکني ورونه چې ژوند سره کوي. هغه کوم بدبینۍ چې پخوا موجود وي یا په یوه نامه او په بل نامه باندې موږ سره ویشل کېدلو یا ویشل شوي وو، لله الحمد هغه قصې ټولې پای ته رسېدلې دي
نو د داسې یو زمینه الله جل جلاله برابر کړې ده د اسلامي امارت راتګ سره بالخصوص د علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله د شفقت څخه چې عفو عمومي وسوله هیڅ یو انتقام نه هیڅ یو مشکل په دې ځای کې وجود لري نو او داسې زمینه چې د کار لپاره برابر شوې ده نو دغه زموږ ځینې خلک بعضې تشویشونه ولري یا بعضې فکرونه ورسره چې دا به څنګه کېږي یا به زموږ سرمایه به په سم ډول باندې لګول کېږي نه یا به قیودات یا به مشکلات دا شان دي بالکل د ذهنه څه وباسي الحمدلله دلته د مرتبطه فابریکهداران هم ناست دي زموږ تجاران ملګري ورونه دلته ناست دي هغو ته بهتره معلومه ده چې څومره سهولتونه اسلامي امارت په دغه برخه کې وړاندې کړي دي او هیڅ نوع مشکل هم نشته پخوا به یو فابریکې به تولیدات درلودله خو خلک به په ډېرو مشکلاتو باندې د خپلې فابریکې پر تګ او راتګ کولی نه شو که تلله به هم په ډېرو مشکلاتو باندې به تلله الحمدلله دا کیسې اوس هېڅ نشته پخوا به په 100 نفرو باندې یو ځای ساتي اوس هغه په 1 نفر باندې ساتل کېږي پخوا به د پیسو انتقال یا د موادو انتقال به په ډېر تکلیف باندې کاوه هغه اوس الحمدلله ډېر په ساده ډول باندې کېږي تاسې شاهدان یاست چې د دې صحنې چې الحمدلله څومره یو خوندور امن دی او یو ورورګلوي فضا حاکمه ده نو زم د حالت سره موږ ته استفاده وکړو ګټه جن پورته کو اسلامي امارت په دې برخه کې په مکمل ډول باندې ستاسو سره همکار دی او همکار به ان شاء الله العزیز او دا وطن به موږ په خپل جوړو په خپل به په پښو درو که موږ د تکشینو چې پلانکې مملکت براسي یا پلانکې یو سازمان دی دا براسي یا نور څوک براسي د موږ وطن برا جوړ کې دا خوبونه باید د دماغو څخه موږ ته وباسو که موږ ته خپل الله سره ورکو خپل همت مټ راون غاړو ان شاء الله دا وطن جوړ دی نور به هم پسې جوړیږي بل چا په تمه باندې به موږ تاسې نه پاتې کیږو نو د بل چا په تمه باندې کوای خو تاسې په دې صحنه کې ټول حاضر یاست چې خلکو به وایي دلته د ډالرو باران شوی دی د ډالرو د باران باوجود باندې چې موږ د خلکو حالت تاسې لیدي یا وینئ یاست چې په کوم حالت کې قرار درلودي یا لري نو دا معلومه خبره ده چې د هر څونه پیسو سره چې دلته څوک راشي دا وطن نه جوړیږي موږ تاسې په دې دغه اوس داسته چې کوم وسایل لرو کوم اسباب لرو کوم خدای را کړی صلاحیت دی د دې څخه به استفاده به کوو او په اعظمي ډول باندې به استفاده جن کوو نو الله ته امید شته چې دا وطن به جوړیږي ان شاء الله نو الله تعالی دې د تسل ګروپ مرګورو ته او د دې شرکت او د نور ټولو راغلو ممنو متشبثینو ته اجر ورکړي چې د خپل وطن په جوړېدو کې د وطن په بیا رغونه کې سهم اخلي او د خپل داخلي تولیداتو حمایه کوي یقینا دا موږ تقدیرو او دا د خوشحالي ځای دی نو الله تعالی دې موږ ته توفیق راکړي د ښه خدمت کولو موږ د اسلامي امارت طرف څخه یا موږ بالخصوص موږ د اطلاعات او فرهنګ د وزارت طرف څخه چې څومره حمایه کېدلای شي موږ شپه ورځ ان شاء الله په خدمت کې یو الله تعالی دې ستاسو خدمتونه قبول کړي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته